نن قادیانیان په دنیا کې دومره اثر او رسوخ لري هغه کمپنیانې چې دي هغه وقف کړي د دروغ نبوت لپاره مر زکات څو روپۍ چې دي هغه د رښتیا نبوت لپاره وقف کړي دي وایي اندازه ولګوئ صحیح شو نو قادیانیانو ډېر لوی محنت کړی دی د پیغمبر علیه السلام د نبوت په شک کې لیکن مسلمانان غافل دي هیڅ کله پر دا خبره نه راځي هغه وایي یاره بس الله رب العزت د محمد رسول الله حفاظت چې دی هغه په خپله کوي اوس په بهرنۍ دنیا کې قادیانیان و خپلو ځانو ته احمدیان وایي احمدیان هلته د دعوت و تبلیغ په شکل کې دی ګرځي راګرځي هلته دا نور چې مسلمانان دي د هغه ځای راواخله یا مطلب هغه کمزوري مسلمانان هغه په دا نه پوهېږي چې احمدیان څوک دي ورسي د دوی ملګرتیا کوي انډوالي کوي ودونه نکاح وي ملګرتیا وي کاروبارونه شراکتونه ولې یار دوی موږ احمدیان نو احمد خو محمد رسول الله دی صلی الله علیه وسلم څونه لوی دروغ دی صحیح سلو نو لہذا تاسو کوشش وکړئ که خپله نه یې بچی که بچی نه یې ورور که ورور نه یې د خپل ملازم د خپل مزدور خرڅولی شي که مزدور هم نه یې هسې د دوو ملګرو کوشش کولی شي چې ته ولاړ څه خرچه دې په ما ورسېدله کولی شو بیا بله خبره دا ده الله رب العزت زما او ستا سجدو ته نه دی محتاجه محمد رسول الله زما او ستا خدمت ته نه دی محتاجه یو سړی راولاړ چې په سره غرمه باندې ولمر ته چراغ ونیسي وایي چې یاره لمره زه ستا کومک کومه څه رڼا به ستا یي څه به زموږ ومې ښه دی ته هم ډېر ستړی لمر په دې خبرېږي نه خبرېږي نو دا ما او تا چې کمې خبرې کوو محمد رسول الله ته یو شی نه رسېږي که رسېدی و ما او تا ته رسېږي ما او تا ته به دا خبره ورسېږي چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شفاعت د پیغمبر علیه السلام سپارش د پیغمبر علیه السلام دعاګانې د پیغمبر علیه السلام مهرباني چې دغه به ما او تا ته ورسېږي صحیح سلو نو لہذا د ختم نبوت دپاره اولنی مجاهد چې دی هغه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دی شاه الوشاه کشمیري صاحب رحمه الله وفات شو چا پوښتنه چې وکړه په خوب کې خوب حجت نه دی هسې مطلب یو خوشخبري ده الله څه معامله در سره وکړه الله وبخښله ول پر چه وبخښلې ول پر ختم نبوت یې وبخښل چې ما د هغه دپاره خدمت کړی مفتي محمود صاحب رحمه الله وفات شو چا په خوب ولیدی چې الله څه معامله در سره وکړه الله وبخښله پر چه وبخښلې ول خبرې خو ډېرې وې خو پر ختم نبوت یې وبخښل چې ما د هغه دپاره خدمت کړی نو ما ورته به الله پر چش بخښي خامخا منګل په ورځ 25 تاریخه امداد چې ورته نږدې دا اسټویټ فور چې کوم بلل کېږي دلته زموږ د ختم نبوت نوی دفتر دی په هر حال کې کوشش وکړئ خالي 15,000 روپۍ درڅه غواړي انا جانا او 15,000 خالي د یوې خوا کرایه ده ولیکن بیا هم داسې مسلمانان شته چې هغه د ختم نبوت ځانونه غلامان هم بولي خادمان هم بولي نوکران هم بولي خیر الله رب العزت دې دغه اجتماع کامیابه کړي الله دې دغه اجتماع د قادیانیت د ذلت سبب وګرځوي الله رب العزت دغه اجتماع په خپل دربار کې قبول او منظوره وګرځوي الله رب العزت د دې اجتماع په خاطر زموږ مغفرت وفرمایي الله دې موږ ته توفیق راکړي چې موږ د محمد رسول الله او د ختم نبوت خدمت چې دی هغه په هر حال کې وکړو دا خبره ختمه شوه عزیزانو